اوکې جی، بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک دی زمونږ په ویټامین سی باندې. مونږ د کلاس 9 د بایولوژي چې کومه ده د هغې چپټر نمبر 8 شروع کړی و. نو په هغې کې څه ټاپکس مخکې کړي هم دي، خو اوس پکې د نننی چې کوم ټاپک دی هغه دی ویټامین سی. نو راځئ چې دا وپېژنو چې ویټامین سی څه ته ویلی کېږي. د کلاس خپل یو څو اصول دي. د هر څیز چې موږ وګورو د هغې خپل اصول دي. دغه شانتې د علم چې دی د دې اصول دا دي چې د ټولو نه اول تاسو بسم الله ووایئ. چې د ټولو نه اول تاسو بسم الله ووایئ او شروع وکړئ په هر کار کې، نو په هغې کې به برکت وي. هغه به تاسو ته ښه زده شي هغه علم، او د هغه کې به فایده وي. مین څیز چې دی دغه دی. ځکه کله چې علم د بسم الله سره وي، د الله د نوم سره وي، نو په هغې کې به فایده وي. خو چې کله د هغې نه لرې شو، نو هغې کې بیا فایده نشته دی. کنې وګورئ امریکا، نور چې څومره ملکونه دي هغوی سره خو علم شته دی، خو د الله نوم ورسره نشته دی. نو ځکه یې خو څومره نقصانات دي. ښه، نو خبره مې کوله چې د اول نه بسم الله چې دی ووایئ، او په دې نیت باندې چې لکه دا مونږ دې دپاره یې زده کوو چې یو د الله مخلوق ته دې فایده ورسي. ویټامین سی. اولنۍ خبره دا ده چې ویټامین سی ته مونږ بل نوم څه وایو؟ دې ته ویلی کېږي اسکاربیک اسید. اسکاربیک اسید دا د دې بل نوم دی د ویټامین سی. څه نوم یې دی؟ اسکاربیکو اسید. نو مطلب دا دی چې د ویټامین سی مونږ سره په اصل کې اسید دی، او د اسید ټیسټ ذایقه که مونږ وګورو دا څنګه وي؟ سور ټیسټ وي، ترش. د دې مطلب دا شو چې دا ویټامین سی په ذایقه کې مونږ سره څنګه دی؟ تریو دی. نو هر چې تریو څیز دی مونږ سره په هغې کې ویټامین سی موجود دی، ځکه خو هغه څه دی؟ تریو دی. ښه، بله خبره دا ده چې دا مونږ سره فیټ سالوبل دی او که واټر سالوبل دی. ځکه مونږ ویټامین په دوو کیټګریز کې ډیوایډ کړي وو. نو دا مونږ سره دی واټر سالوبل. دا څه دی مونږ سره؟ واټر سالوبل دی. د واټر سالوبل مطلب دا دی چې دا ویټامین سی په واټر کې سالوبل دی، په واټر کې ډیزالف کېږي، په واټر کې حل کېږي. نو د دې د وجې نه دا زموږ په جسم کې نه سټور کېږي. دا به په 24 اور کې خامخا ته اخلي. که وا دې نه اخیسته نو بیا به درته څه نه څه نقصان راپېښېږي. نو دا واټر سالوبل دی. ټیک شوه؟ اوس د دې کردار وایو، رول وایو چې د ده مونږ سره په جسم کې څه اهمیت دی. ټیک شو؟ رول د ده څه دی په جسم کې؟ اول نمبر رول د ده دی کولاجین فارمیشن. کولاجین فارمیشن دی مونږ سره کولاجین جوړوي. اوس به تاسو وایئ چې د کولاجین پکې ته د کومې بلا نوم دی؟ نو ګورئ، کولاجین مونږ سره پروټین دی. کولاجین مونږ سره څه دی؟ پروټین. پروټین خو مونږ ویلی وو که نو مخکې په یو لیکچر چې دی نو ریکارډ دی. خو کولاجین مونږ سره پروټین دی، او د پروټین کار په څه کې؟ په مسل کې. زمونږ په جسم کې مسل چې څومره جوړ دي که نه، دا د چا د وجې نه جوړ دي؟ د پروټین د وجې نه. نو دې اصل کې مونږ سره کولاجین فارمیشن، د کولاجین په جوړېدلو کې مدد ورکوي ویټامین سی. لکه دا کولاجین چې کوم دی دا پروټین دی به هسې هم جوړېږي، خو که ویټامین سی و د ویټامین سی په موجودګۍ کې جوړ شو، نو دا به ډېر سټیبل یا ډېر ښکلی او ډېر برابر به بیا جوړېږي. صحیح شو؟ دویم نمبر کار د ده په څه کې دی؟ په ډبلیو بي سی. څه دی؟ ډبلیو بي سی. کومه وایټ بلډ سیلز چې دی، سپینه وینه زموږ په جسم کې چې ده، د هغې په جوړولو کې هم دې مدد ورکوي. نو او ډبلیو بي سی مونږ سره د ایمیون سیسټم یو حصه ده، بلکې په ایمیون سیسټم کې چې څومره غټ کردار ادا کوي هغه څوک دي؟ ډبلیو بي سیز دي.
immune system. نو چې دی WBC څه کوي؟ انهانس کوي، جوړولو کې مدد ورکوي. نو د دې مطلب دا شو چې دی په اصل کې د امیون سیستم انهانسمنت کې مدد ورکوي. صحیح شو؟ مطلب امیون سیستم زمونږ برابر ساتي. امیون سیستم زمونږ څه کوي؟ برابر ساتي. مطلب امیون سیستم زمونږ هم مضبوطوي. ښه، دې ځای کې مونږ د کولاجین خبره وکړه، نو لږ شانتې دې ته غوږ کېږدئ خو په ما باندې څه لږ ټوخی هم دی، د هغې د وجې نه لږ لیکچر کې څه دغه راشي نو هغې ساري معافي غواړم. کولاجین څه شی دی؟ کولاجین کولاجین مونږ ووایو چې دا څه دی؟ پروټین دی مونږ سره. دا کولاجین زمونږ په جسم کې چې څومره بونز دي په دې کې هم شته دی، په کارټیلیج کې هم شته دی. کله چې په دې ټولو کې مونږ سره دا کولاجین چې دی دا څه دی؟ پروت دی. چې دی کولاجین جوړوي نو مطلب دا دی چې د ده په اړوکو کې هم رول شته دی. مطلب اړوکې مضبوط ساتل چې دي هغه هم د ویټامین سي کار دی. دغه شانتې کارټیلیج مضبوط ساتل، د کارټیلیج ساتل چې دي، سټیبل ساتل چې دي، هغه هم د چا کار دی؟ د ویټامین سي کار دی. چې کله دا ویټامین سي کم شي د هغې به اوس بیماري ووایو، خطرناکه بیماري ده د دې ویټامین سي چې کوم دی مونږ سره، نو بیا یو خطرناکه بیماري مخې ته چې دی راځي. لکه اوس دا کولاجین چې کوم دی د ده کار په هډوکو کې شته دی، خو بل کار د ده دا هم دی چې هډوکي مثال د کوم مسلز چې دي د هډوکو ته نښلول دا هم د دې کولاجین کار دی. او بعضې ټایم کې چې کله ویټامین سي کمه شي نو دا بیا دومره خطرناک وي لکه د غاښونو سره دا کوم ګمز چې دي اورۍ چې دي دا هم بیا دغه ته ننښلي، دې غاښونو ته ننښلي، دا دې جدا کېږي. ټیک شو؟ اوس وایو د ویټامین سي سورسز، مطلب چې دا ویټامین سي په کوم شیزونو کې موجود دی. سورسز یې څه دي؟ دا ویټامین سي به موږ د څه نه اخلو؟ تاسو ته ما وویل دلته کې ده چې ویټامین سي ته بل نوم موږ څه وایو؟ اسکاربیک اسید. نو دا په اصل کې اسید دی او اسید ذایقه څنګه وي؟ سور، تروی. نو چې څومره هم تروه څیزونه دي که نه په هغې کې به موږ سره ویټامین سي موجود وي. نو دلته ورته ولیکئ سیټرس. څومره چې هم سیټرس فروټس دي، تروه پل میوې دي، نو په هغې کې موږ سره ویټامین سي څه دی؟ موجود دی. صحیح شوه؟ دا موږ سره په 24 اور کې خامخا پکار دی. که وا دې نه غیستو نو بیا به درته څه راځي؟ بیماري راځي. نو ځکه دا الله پاک تقریبا په هر شیز کې ایښودی دی، تر دې پورې چې په غوښه کې هم شته خو په لږ مقدار کې دی. د دې نه علاوه مین سورسز چې د دې کوم دي که نه، لکه اوس هغه لیمن ګراپس انګور شو، اورنج مالټې شوې، په دې کې موږ سره ویټامین سي څه دی؟ موجود دی. دا خبره خو موږ وکړه. خو که دا ویټامین سي ان کیس کم شو زموږ په جسم کې نو کوم قسم له بیماریانې به زموږ په جسم کې راوچتېږي؟ نو هغې خبره کوو. صحیح ده؟ ډیفیشنسي دا مین ټاپک دی، که په ایگزام کې هم راشي نو لکه دا به تاسو یاد ساتئ. واټر سالوبل دی که فیټ سالوبل دی، د ده کردار زموږ په جسم کې څه دی، سورسز څه دي او ډیفیشنسي څه ده. نو د ده ډیفیشنسي تاسو ته ما ووایي چې دی څه چل کوي اصل کې؟ کولاجین جوړوي. نو په دلته کې په ډیفیشنسي کې خو به کولاجین جوړېږي. تاسو ته ما ویلي وو مخکې نه کله چې موږ ویټامین دغه کوو چې په جسم کې به کار کېږي خو هغسې به نه کېږي، نارمل به نه وي. نو کولاجین خو به جوړېږي خو سټیبل به نه وي، ناټ سټیبل. لکه
مثال کولاجین چې دی جوړ شو خو هغه به هغسې کار نشي کولی لکه څنګه چې دله په کار و. لکه مثال په طور د غاښونو سره دا کومې اورۍ چې دي که نه دې کې کولاجین دی، خو چې دی کله تا ویټامین سي پوره نه یې اخیستی، ویټامین سي کم شو ستا په جسم کې، نو دا اورۍ بیا د غاښونو نه څه کېږي جدا کېږي، وینې ترې راځي. ډېره یوه بیماري ده تاسو ته زه اوس هغه وایم او هغې ته ویل کېږي سکروې. سکروې یا سکروي دا یوه بیماري ده د ویټامین سي، یاد ساتئ د ځان سره څه نومې دی سکروې. په دې بیمارۍ کې څه شی کېږي ګوره دې خوا ویکنس کمزورتیا ته ویلی کېږي of مسل. زمونږ چې کوم مسلز دي دا کمزوري شي، یوه خبره شوه. دویم نمبر خبره ګمز ویک، زمونږ چې کوم ګمز دي مونږ ورته پښتو کې اورۍ وایو که څه وایو دا ورسره کمزوري شي. دریم نمبر خبره دا ده بلیډینګ، د دې ورونه بیا وینې چې دی هغه هم راځي، بلیډینګ وینې راتللو ته وایي. ټیک شوه. پور ګروت، انسان خو به غټېدی نه شي. پور ګروت مطلب صحیح غټېدل به نه کېږي، ستړی به یې هر ټایم کې. فیټیګ او بل سپټمز د دې څه دی وونډز هیل سلولي. زمونږ په جسم کې چې کوم زخم جوړ شي دا که تاسو خیال کړئ دا زر جوړېږي، خو چې کله ویټامین سي کم شو نو بیا به دا زخمونه زر نه جوړېږي، دا به بیا ډېر په قلاره جوړېږي. دا یو د دې یوې خاص بیمارۍ علامات دي سکروې. ټیک شوه. زما امید دی چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ. نو تر دې ځایه پورې پوره دی. انشاءالله بیا به بل لیکچر کې میلاویږو. ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.